ما وپردو ته وطن پرېښودی چې څه پرې کوي ما جنګ ونه کوي ما وسله خاورو ته وسپارله په صبر صبر یې ځواني خاورې کړه د صبر ونه په اور وسوځي ځان سپارم ساګانې سپارم روح سپارم سر له یوه ښکلې جارومه بیرته نه راته ناخوالې مې د ژوند څخه منفي که ترخه یوسه لږ خواږه در سره راوړه ما د ژوند څنګه تیریږي دې په کټ کټ راته وخندل چې داسې د دې ښار ښکلا کې نه کړه پیدا مازدیګرۍ او خوشبويي د کلي راځئ ملګرو ټول یې مخ ته ورځو نن را روان دی انصاري د کلي زیاتو کې نفرت اناد او بغض دی ډک د مینې زړونه دونې نکې دي زه پرې خبر نه وم چې دا د مینې کوم پړاو و ستا سره ناست وم او ته مې یادېدې سړیه له تا مې کېږي درملنه ډېره مننه ما سمه دمه ویستې له زړه نه ډېره مننه چې تا باندې مین سوم او زړه مې درته درکړ و دا مې د ژوند لویه تېروتنه ډېره مننه ورځې د خوا ذکر او نفلونه کوي د شپې خمار سي شرابي سي میخانې ته ورځي بابا دوهم تلین دی څه ډېوې بلې تر سهاره ږدمه د بېلتانه د غره په سر ژوند دی خوب چې کوم سر ته ډبره ږدم څه ویل چې څه در سره راوړه هو یو یخ ګیلاس اوبه در سره راوړه ته راځې خو هغه تل در نه هېرېږي خیر دا ځل خو مې زړه در سره ډېره د غزل او مزل پاڼې همداشان د یوټیوب چینل درنو لیدونکو په سلام او مینه مو هرکلی هیله د ښه بیه او د صحت په کالیو کې به نغښتې وای تاسو ته بهتره معلومه ده چې په دې خپرونه کې موږ له شاعرانو سره د دوی پر شعر شاعري او شخصي ژوند خبرې اترې کوو نن راسره خپرونه کې ارشاد انصاري صاحب د شعرونه به ترې اورو ژوند به یې پوښتو او کوښښ کوو چې څو پوښتنې هم ترې وکړو انصاري صاحب په سلام او هرکلی کوم زموږ په دې ادبي خپرونه کې درته ډېر زیات ښه راغلاست وایم ډېره مننه ښاغلی ظاهري صاحب تاسو ته سلام ستاسو د پیج قدرمنو کتونکو ته سلام په دې هیله چې تاسې به ښه یې ډېره مننه انصاري صاحب یو غزل په د خپرونې په سر کې درنه اورو بیا به وروسته پوښتنو ته راګرځو ډېره مننه خیر ویسي غزل درته وایمه وایي د سترګو جنګ ته دې ککره ږدمه هم درته ډاله ږدمه هم زغره ږدمه دا ځل که مخ سومه کوم یې درته د خولې په سر درته خبره ږدمه دا ځل که مخ سومه کوم یې درته د خولې په سر درته خبره ږدمه د ناجواب میسج کلیزه لمانځم د زړه سټیکر ورته له سره ږدمه د ناجواب میسج کلیزه لمانځم د زړه سټیکر ورته له سره ږدمه د مرور بابا دوهم تلین دی څو ډېوې بلې تر سهاره ږدمه د مرور بابا دوهم تلین دی څو ډېوې بلې تر سهاره ږدمه د بېلتانه د غره په سر ژوند دی خوب چې کوم سر ته ډبره ږدمه ډېره مننه د بېلتانه د غره په سر ژوند دی خوب چې کوم سر ته ډبره ږدمه ډېره مننه ارشاد صاحب بلا خوندور غزل و ارشاد صاحب څومره وخت کېږي چې شعر شاعري کوم ډېره مننه ښاغلی ظاهري صاحب ما له ماشومتوبه د شعر او شاعري سره مینه او علاقه درلوده دغه علاقه مې د دې سبب وګرځېده تر څو زه شعر ولیکم نو تقریبا شاوخوا 10 کاله کېږي تقریبا چې زه شعرونه لیکم 10 کاله ډېر وخت کېږي بلا ډېر وخت کېږي څومره شعرونه غزلونه به مو لیکلي درته معلوم دي ډېره مننه خیر ویسي د یو نیم سل شعرو په شاوخوا مې کېدای شي شعرونه لیکلي وي خو هغه شعرونه چې حساب ورباندې کېږي کېدای شي چې تر 100 زیات نه وي څنګه د کتاب اراده لري یا چاپ ناچاپ کتاب لري یا نه ډېره مننه خیر ویسي حالات یو څه ګونګ دي ښاغلی ظاهري صاحب زه فکر نه کوم چې خلک د مطالعې ته زړه ښه کړي ځکه دغه حالات ما خو درته ویل چې حالات ګونګ دي حالات ښه نه دي نو کوم وخت چې حالات سمیږي هغه وخت به بیا کېدای شي اراده ولرم د یو شعري ټولګې صاحب زه یو نازک خیاله شعر درته وایم په دې هیله چې ستا او د لیدونکو د خوښۍ وړ وګرځي وایي بغیر له تا مې کېږي درملنه ډېره مننه ما سمه دمه ویستې له زړه نه ډېره مننه بغیر له تا مې کېږي درملنه ډېره مننه ما سمه دمه ویستې له زړه نه ډېره مننه چې تا باندې مین سوم او زړه مې درته درکړ و دا مې د ژوند لویه تېروتنه ډېره مننه چې تا باندې مین سوم او زړه مې درته درکړ و دا مې د ژوند لویه تېروتنه ډېره مننه شعر د ظاهري صاحب وایي ښار سهار ښوونځي ته ځي ماپښین و مدرسې ته ورځي سهار ښوونځي ته ځي ماپښین و مدرسې ته ورځي زموږ زده کوونکي یو روښانه آیندې ته ورځي پیر مو د ورځې د خوا ذکر او نفلونه کوي پیر مو د ورځې د خوا ذکر او نفلونه کوي د شپې خمار سي شرابي سي میخانې ته ورځي
او چا چې په مینه کې پیغور په ځان منلی نه وي چا چې په مینه کې پیغور په ځان منلی نه وي هغه به څنګه مازدیګر د یار کوڅې ته ورځي او خیرات د سولې او د امن په کچکول کې غواړي ارشاد په کلي ګرځي هرې دروازې ته ورځي ورته دوران کلي نجونې ګډېدې سړی ورته دوران کلي نجونې ګډېدې سړی پس له مودو دلته سندرې غږېدې سړی زه پرې خبر نه وم چې دا د مینې کوم پړاو زه پرې خبر نه وم چې دا د مینې کوم پړاو ستا سره ناست وم او ته مې یادېدې سړی ډېره مننه زه پرې خبر نه وم چې دا د مینې کوم پړاو ستا سره ناست وم او ته مې یادېدې سړی درته قسم کوم چې ستا د خپلېدو دپاره خدای ته مې کړي بې حسابه سجدې سړی ډېره مننه درته قسم کوم چې ستا د خپلېدو دپاره خدای ته مې کړي بې حسابه سجدې سړیه زما د ژوند د مشکلاتو نه څوک نه دي خبر هر سړی دا وایي چې تا وکړې مزې سړیه ډېره مننه زما د ژوند د مشکلاتو نه څوک نه دي خبر هر سړی دا وایي چې تا وکړې مزې سړیه موږ غریبان یو راتلونکي یار ته هیڅ نه لرو ورته ساتلي مو یوه لمن ګیلې سړیه موږ غریبان یو راتلونکي یار ته هیڅ نه لرو ورته ساتلي مو یوه لمن ګیلې سړیه پس له مودو دلته سندرې غږېدې سړیه ورته دوران کلي نجونې ګډېدې سړیه رشاد صاحب ستاسو هغه شعر دونه نه کیدی اورېدونکو او لیدونکو هر وخت پوښتنه کړې ده او ډېرو خلکو ډیپلومه کړی هم دی که راته ووایاست ډېره مننه خیر وسي ښاغلی ظاهري صاحب زه به کوشش وکړم چې یاد ته یې راولم ځکه هغه هم زما د پخوانیو شعرو څخه دی شعر داسې دی وایي وړي رانه خوبونه دونې نه کیدي وړي رانه خوبونه دونې نه کیدي ستا ماشوم یادونه دونې نه کیدي ډېر خوندور زیاتو کې نفرت یناد او بغض دی زیاتو کې نفرت یناد او بغض دی ډک د مینې زړونه دونې نه کیدي او ډېر ترې نفساته غځېدلي دي ډېر ترې نفساته غځېدلي دي سوله کې لاسونه دونې نه کیدي ډېره مننه ډېر ترې نفساته غځېدلي دي سوله کې لاسونه دونې نه کیدي ځکه مو دعا اسمان ته نه رسي ځکه مو دعا اسمان ته نه رسي زموږ ښه عملونه دونې نه کیدي تا دنیا عقبا ودان هیواد غواړم زما خوار ارمانونه دونې نه کیدي ډېره مننه تا دنیا عقبا ودان هیواد غواړم زما خوار ارمانونه دونې نه کیدي ښکاري مسافر په سفر تللی وي لار کې یې پلونه دونې نه کیدي ښکاري مسافر په سفر تللی وي لار کې یې پلونه دونې نه کیدي ای ارشاده خوب د ټولګې مه وینه چپ سستا شعرونه دونې نه کیدي ډېره مننه ای ارشاده خوب د ټولګې مه وینه چپ سستا شعرونه دونې نه کیدي ارشاد صاحب ستا هغه بیتونه ووایي ما مې یار ته ګلان ونیول چې داسې یار ګلان په مخ راووهل چې داسې ډېره مننه ښاغلی ظاهري صاحب دا هم د پخوانیو شعرو څخه دی ته دعاوې کوه چې ذهن ته مې راسي هغه شعر داسې دی وایي ما مې یار ته ګلان ونیول چې داسې یار په مخ ګلان راووهل چې داسې او ما وی بې له ما د ژوند څنګه تېرېږي ما وی بې له ما د ژوند څنګه تېرېږي دې په کټ کټ راته وخندل چې داسې ډېره مننه ما وی بې له ما د ژوند څنګه تېرېږي دې په کټ کټ راته وخندل چې داسې ما ویل ورته چې زړونه څنګه وړې ته ما ویل ورته چې زړونه څنګه وړې ته عجیبه غوندې یې ومسکل چې داسې او ما وی څنګه دې زه وایستم له زړه نه ما وی څنګه دې زه وایستم له زړه نه دې بنګړي د لاسه وایستل چې داسې او ما مې یار ته ګلان ونیول چې داسې یار په مخ ګلان راووهل چې داسې او خوښۍ له ځانه سره وړي له کلي هغه چې کډه باروي له کلي خوښۍ له ځانه سره وړي له کلي هغه چې کډه باروي له کلي لویان ژړا ورپسې پټه کوي کم یې په چغو یادوي د کلي لویان ژړا ورپسې پټه کوي کم یې په چغو یادوي د کلي ما د دې ښار ښکلا کې نه کړه پیدا مازدیګری او خوشبویي د کلي
ما د دې ښار ښکلا کې نه کړه پیدا مازدیګرۍ او خوشبويي د کلي راځئ ملګرو ټول یې مخ ته ورځو نن را روان دی انصاري د کلي راځئ ملګرو ټول یې مخ ته راځئ ملګرو ټول یې مخ ته ورځو نن را روان دی انصاري د کلي ډېر خوندور وایي غم ته دې پرېښودم تیارو باندې دې وسپارلم غم ته دې پرېښودم تیارو باندې دې وسپارلم چا چې وژلی وم هغو باندې دې وسپارلم ډېره له او ته چې راګرځې زه به تورې خاورې سوی یم ته چې راګرځې زه به تورې خاورې سوی یم د بېلتانه په سرو لمبو باندې دې وسپارلم ډېره له ډېره له او اوس مې رنګونه د سپرلي رخسار کې مه لټوه اوس مې رنګونه د سپرلي رخسار کې مه لټوه ته چې روان سوې په پښتو باندې دې وسپارلم ډېره له او خود به رڼا وي راته هر یوه لاره د ژوند خود به رڼا وي راته هر یوه لاره د ژوند مورې په دیر شو سپارو باندې دې وسپارلم ډېره له مورې په دیر شو سپارو باندې دې وسپارلم او وخت چې د عشقو نوکریمه زندګي دې کړمه وخت چې د عشقو نوکریمه زندګي دې ومه چې ځای د ننګ راغی پردو باندې دې وسپارلم ډېره له چې ځای د ننګ راغلی پردو باندې دې وسپارلم شاه صاحب له تا یو ډېره مننه خیر وسي ظاهري صاحب زه غزل درته وایم اوس مې څه ویل چې څه در سره راوړه اوس مې څه ویل چې څه در سره راوړه هو یو یخ ګیلاس اوبه در سره راوړه دا ناخواله مې د ژوند څخه منفي که دا ناخواله مې د ژوند څخه منفي که ترخه یوسه لږ خواږه در سره راوړه او یو ماشوم ویله پلاره هیر دې نسي یو ماشوم ویله پلاره هیر دې نسي حتما ماته سپاره در سره راوړه ډېره مننه یو ماشوم ویله پلاره هیر دې نسي حتما ماته سپاره در سره راوړه او ته راځې خو هغه تل در نه هېرېږي خیر دی دا ځل خو مې زړه در سره راوړه ډېره مننه ته راځې خو هغه تل در نه هېرېږي خیر دی دا ځل خو مې زړه در سره راوړه ای ارشاده چې ژوندون پکښې هوسا وي یوه داسې زمانه در سره راوړه ای ارشاده چې ژوندون پکښې هوسا وي یوه داسې زمانه در سره راوړه ډېره مننه ارشاد صاحب یو وروستی غزل به درنه اورو ډېره مننه خیر وسي وروستی غزل درته وایم چې د یو ارمان مې جنازه خاورو ته وسپارله د یو ارمان مې جنازه خاورو ته وسپارله ما د خپل ستړي ژوند کیسه خاورو ته وسپارله او ما و پردو ته وطن پرېښودی چې څه پرې کوي ما جنګ ونه کوي ما وسله خاورو ته وسپارله ډېره مننه ما و پردو ته وطن پرېښودی چې څه پرې کوي ما جنګ ونه کوي ما وسله خاورو ته وسپارله موږ به په شپه کې د رڼا ورځې تصویر جوړ کړي موږ به په شپه کې د رڼا ورځې تصویر جوړ کړي دوی به روښانه ورځ په شپه خاورو ته وسپارله ډېره مننه او ستا انتظار د کال لومړۍ میاشت او د نن تاریخ ارشاده ما هغه شیبه خاورو ته وسپارله او ستا انتظار د کال لومړۍ میاشت او د نن تاریخ ارشاده ما هغه شیبه خاورو ته وسپارله او یو څو دوه یا درې وروستي بیتونه هم درته وایم په دې هیله چې د اورېدونکو خوښ سي او د لیدونکو هم خوښ سي وایي ژوند و یوه بیل جهان ته وړمه بیرته نه راځم ژوند و یوه بیل جهان ته وړمه بیرته نه راځم هر څه له علي په پیلومه بیرته نه راځم او ځان سپارم ساګانې سپارم روح سپارم ځان سپارم ساګانې سپارم روح سپارم سر له یوه ښکلې جارومه بیرته نه راځم ډېره مننه ځان سپارم ساګانې سپارم روح سپارم سر له یوه ښکلې جارومه بیرته نه راځم او ورانې که په ما پسې غباره د پلو نه شي چا پسې په ورکو لارو ځمه بیرته نه راځم ډېره مننه ورانې که په ما پسې غباره د پلو نه شي چا پسې په ورکو لارو ځمه بیرته نه راځم او یو وروستی بیت د یو بل شعر وایي ارشاد که مړ سو ټلیفون به یې بیا کار نه کوي اوس لا ژوندی دی یو مسکال خو ورکوه جانان ستا څخه مننه ظاهري صاحب ستاسو د لیدونکو څخه مننه چې ماته مو وخت راکوي او پر ما باندې مو د شاعر حساب وکړي ډېره مننه ژوندی اوسې ستا ګل بدنه په اور وسوځېده لور دې وطنه په اور وسوځېده په صبر یې ځواني خاورې کړه په صبر یې ځواني خاورې کړه د صبر ونه
په اور وسوځېده. ډېر الله د صبر ونه په اور وسوځېده. د چا وجود لا لمر لیدلی نه دی، د چا څرمنه په اور وسوځېده. ډېر الله د چا وجود لا لمر لیدلی نه دی، د چا څرمنه په اور وسوځېده. ډېر لیدی خبره مې په زړه پاتې سوه، د زړه خبره مې په زړه پاتې سوه، زړه کې دننه په اور وسوځېده. ډېر الله زړه کې دننه په اور وسوځېده. هلک غربت له کلي وبیستلو، د جنۍ ژمنه په اور وسوځېده. هلک غربت له کلي وایستلو، د نجلۍ ژمنه په اور وسوځېده. ډېر الله ته بې حسودواله بېوسۍ وخوړې، ته بې حسودواله بېوسۍ وخوړې، په تا مینه په تا مینه په اور وسوځېدې. ډېره الله ډېره مننه ډېره ښکلی شي. ډېره مننه چې راغلاست او زموږ بلنه ومنله. د غزل او مزل پاڼې او همداشان د یوټیوب چینل درنو لیدونکو دا و له ارشاد انصاري صاحب سره یو کوچنی شانتې بانډار. تر بیا چې موږ تر یو بل شاعره ځو نو پر همدې ځای اجازه راکړئ. د لوی الله په امان.